ملا نظام محمد ندیم یو ځل بیا پوهنتونونو ته امر کړی چې د جمهوریت څیزونه دې ختم کړي. دا چې نظام محمد ندیم نور څه ویلي او د کومو شیانو د ختمولو امر یې کړی، راځئ دغه راپور واورئ او په پای کې راسره خپل نظر شریک کړئ. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د هیواد ټولو دولتي پوهنتونونو ته امر کړی چې له کتابتونونو څخه د جمهوریت دورې کتابونه لري او پر ځای د سیرت النبی کتابونه ځای پر ځای کړي. د نوموړي له لوري په لاسلیک شوي مکتوب کې راغلي او ویل شوي چې ټول دولتي پوهنتونونه د سلفیانو، تحریریانو، شیعاګانو او حزبیانو کتابونه لري کړي او د هغې پر ځای د سیرت النبی کتابونه کیږدي. دغه مکتوب چې د 1445 هجري قمري کال د جمادی الاول په 28 مخفور شوی، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست پوهنتونونو ته امر کړی چې د نویو کتابونو له ځای په ځایولو مخکې دې له هغه سره لیست شریک شي. د لوړو زده کړو وزارت د ارشاد او دعوت د ریاست استازي میر ظفرالدین انصاري هم منلی چې دغه مکتوب د یاد ریاست له لارې د افغانستان دولتي پوهنتونونو ته استول شوی دی او ډیر ژر به د تطبیق په اړه د ډاډ ترلاسه کولو په مخه پوهنتونونو ته یو پلاوی واستول شي. نوموړی وایي ټول پوهنتونونه مکلف دي چې دا کتابونه راټول کړي، که نه نو له وزارت څخه هیات ځي او کتابونه راټولوي او شاید د هغه په ځای نور کتابونه خپل او یا پوهنتونو پیړي او د هغو کتابونو پر ځای کیږدي. همدغه راز په شخصي پوهنتونونو کې به هم دغه چاره ژر تر ژره عملي شي.